د افغانستان 15 لویې امپراتوریانې چې د جهان د لویو امپراتوریانو څخه شمیرل کیږي، هغه امپراتوریانې چې نړۍ کې ساری نه لري. د افغانستان په دغو امپراتوریانو کې ځینې داسې امپراتوریانې شاملې دي چې په ټول اسیا یې واکمني درلوده. د داسې نورو تاریخي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ. اول د کوشانیانو امپراتوري. دغه امپراتوري چې د افغانستان د لرغونو او سوچه امپراتوریو څخه ګڼل کیږي، د اسیا په ستره برخه یې واکمني درلوده. د کوشانیانو سلسله 100 کاله مخکې د میلاد مسیح څخه منځته راغله او 200 کاله د میلاد څخه وروسته منقرضه شوه، چې 300 کاله یې د اسیا په لویه وچه حکمراني وکړه. دغه امپراتوري په خپل اوج کې په 2.5 میلیونه کیلومتره مربع خاوره باندې واکمني درلوده. د دې سلسلې تر ټولو مقتدر واکمن لوی کنیشکا نومېده، چې د ده په دوران کې په شمال کې د روسیې څخه نیولې په جنوب کې تر هندوستان پورې او په شرق کې د چین څخه نیولې په غرب کې تر ترکیې پورې د کوشانیانو امپراتوري مسلطه وه. د دغه امپراتوري رسمي دین بودایزم و. دغه امپراتوري د 300 کالو واکمني کولو څخه وروسته د ساسانیانو په واسطه له منځه ولاړه. دوهم د غزنویانو امپراتوري. د اسلام د مقدس دین د خپرېدو څخه وروسته غزنوي امپراتوري اوله خپلواکه افغاني امپراتوري وه، چې په افغانستان کې په 928 میلادي کال کې منځته راغله. د دغه سلسلې بنیانګذار د سلطان محمود غزنوي پلار سبکتګین و. د سبکتګین څخه وروسته د هغه زوی سلطان محمود غزنوي د واک پر کېږدۍ کېناست. نوموړی د غزنویانو د سلسلې تر ټولو ستر او مقتدر واکمن و. د ده په دوران کې د افغانستان حکومت په 3.5 میلیونه کیلومتره مربع ځمکه باندې واکمني درلوده. سلطان محمود غزنوي لومړی مسلمان واکمن و چې د هند په لویه وچه کې د اسلام مقدس دین خپور کړ. د ده واکمني په اوسني افغانستان، پاکستان، هندوستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، عراق او د چین پر یوه برخه حاکمه وه. د غزنویانو امپراتوري د 220 کالو واکمني کولو څخه وروسته په 1108 کال کې د ترکي سلجوقیانو لخوا له منځه لاړه. دریم د غوریانو امپراتوري. دغه امپراتوري چې د شمسب د کورنۍ په نامه هم یادېږي، د هغو سلطنتونو له جملې څخه دی چې د افغانستان فرهنګ او تمدن ته یې خورا خدمت کړی دی، چې د هغو له جملې څخه یو هم په غور کې د جام منار دی. د دې سلسلې مشهور پادشاه سلطان غیاث الدین محمد غوري و، چې فرهنګي کارونو ته زیاته توجه کوله. د غوریانو د دورې بل پادشاه سلطان معز الدین و، چې د ده په سلطنت کې د غوریانو امپراتوري ډېره پراختیا ومونده. دا چې د غزنویانو څخه وروسته هند د مسلمانانو د لاس څخه وتلی و او هندویزم پکې دوباره حکم شوی و، سلطان معز الدین غوري وکولی شول چې هند بیرته ونیسي او د اسلام مبارک دین پکې حاکم کړي. د معز الدین غوري د مرګ څخه وروسته دغه امپراتوري له زوال سره مخ شوه. په داخل کې د دې سلطنت په وړاندې ولسي قیامونه شروع شول. د دې اوضاع څخه په ګاونډ کې خوارزمشاهانو ناوړه ګټه واخیسته او ویې کولی شول چې د یو لړ نظامي تحرکاتو په واسطه د غوریانو امپراتوري ته د پای ټکی کېږدي. د یادونې وړ ده چې د دې سلسلې د بقایاو څخه یو نوی حکومت په هند کې رامنځته شو، چې د دهلي د سلطنت په نامه یادېږي او کلونه کلونه یې دوام وکړ. څلورم د هوتکیانو پادشاهي. دا پادشاهي چې په 1909 میلادي کال کې د میرویس هوتک لخوا بنیانګذاري شوه، په 1918 میلادي کال کې بېرته له منځه ولاړه. د میرویس هوتک قیام هغه وخت رامنځته شو چې د صفوي امپراتوري لخوا چې په ایران کې وه، د قندهار لپاره یو ظالم او جابر شخص د ګرګین په نامه راواستول شو. ګرګین د افغانستان پر خاوره له هېڅ نوعه جرم او جنایت څخه ډډه ونه کړه او د اهل سنتو یا سنیانو یې قتل عام شروع کړ. میرویس هوتک وکولی شول چې په پټه سره اصفهان او بیا مکې او مدینې ته سفر وکړي. په مکه کې د علماو څخه د قیام فتوا ترلاسه کړه او بیرته قندهار ته راستون شو او د ګرګین پر ضد یې قیام وکړ او ټول صفوي لښکر یې له منځه یوړ. میرویس نیکه په 41 کلنۍ کې وفات شو، چې د ده څخه وروسته د ده زوی شاه محمود د واک پر کېږدۍ کېناست. د افغانستان نوی پادشاه شاه محمود وکولی شول چې د 28,000 فوج سره پر ایران د حملې کولو څخه وروسته ایران تر خپل تسلط لاندې راولي.
د صفویانو وروستی پاچا سلطان حسین خپل تاج په خپله د سلطان شاه محمود هوتکی پر سر کېښود. د شاه محمود څخه وروسته شاه اشرف واک ته ورسېد. د نوموړي د پاچاهۍ په وخت کې عثماني امپراتوري چې په اوسني ترکیه کې واقع وه او په ټوله اسلامي نړۍ یې واکمن درلوده، د شاه اشرف څخه وغوښتل څو له ایران څخه ووځي او ایراني مناطق عثماني امپراتوري ته پرېږدي. شاه اشرف د تند ځواب ورکولو سره د جنګ اعلان وکړ. عثمانیان د 100,000 لښکر او توپونو سره د محاربې میدان ته حاضر شول. د ایران او ترکیې په سرحد کې ستره نښته د افغاني او ترکي لښکرو ترمنځ واقع شوه چې عثماني امپراتوري ماتې وخوړه او ګڼ شمېر تلفات یې ترلاسه کړل. د دې ماتې څخه وروسته عثماني امپراتوري د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژاند او د صلح وړاندیز یې وکړ. د هوتکیانو پاچاهي د کورني اختلافاتو له امله ورو ورو ضعیفېده او بالاخره د نادر افشار لخوا له منځه ولاړه. پنځم، د ابدالیانو سلطنت. ابدالي سلطنت د احمدشاه بابا د واک ته رسېدلو سره په کال 1930 کې رامنځته شو. احمدشاه بابا چې د اوسني افغانستان بنسټګر هم بلل کېږي، د افغاني تاریخ یو له سترو شخصیتونو څخه ګڼل کېږي. د غوریانو څخه وروسته 500 کاله د هند خاوره د افغانانو له لاس څخه وتلې وه. احمدشاه بابا وکولی شول چې پانیپت په جګړه کې هندي لښکر ته سختې ماتې ورکړي او ویې کولی شول چې یو ځل بیا د ډهلي تخت د افغانانو ملکیت وګرځوي. د احمدشاه بابا په وخت کې ټول افغانستان، پاکستان، هندوستان او د ایران یوه برخه د افغانستان سلطنت تر حاکمیت لاندې وه. د احمدشاه بابا څخه وروسته د ده زوی تیمورشاه لومړی شخص و چې پایتخت له قندهار څخه کابل ته را انتقال کړ او دلیل یې هم د کابل د جګو غرو شتون و چې کابل یې احاطه کړی و او د دښمن د حملې څخه یې مخنیوی کاوه. د دې سلسلې وروستی واکمن پادشاه زمانشاه دراني و چې د هغه په وخت کې برټانیا د هند او پاکستان د نیولو څخه وروسته د افغانستان حکومتي کارونو کې ښکاره مداخله شروع کړه چې په دې توګه د افغان او انګلیس ترمنځ جګړې پیل شوې. افغانستان وکولی شول چې د انګلیس په وړاندې په مېړانه دفاع وکړي او خپله ازادي ترلاسه کړي. که غواړئ چې د افغانستان د امپراتورۍ په باره کې معلومات ولرئ نو د پښتو تاریخ چینل در سره حتما سبسکرایب